غلیو نن د پرلت څلور اتیایمه شپه ده شه زمانه څلور اتیایمه شپه دوه اویا ورځې پرځ کې څلور اتیایمه شپه راغلي یو د قدرت خان و خیمې لره انشاءالله د ډوډۍ کار هم کېږي ملګری را سره دی سار ملاقاتو سره کړی و نن یې مړومه هغه انتخاباتو شپې دي دی هم نه دي ګرم نه دی ملامت دی سړي ووټ ایښی و ځان یې کاندید کړی و وخت چې د حسابونو راغلی د پېټۍ سر چې خلاص کړي یو یې راوکښی دی یو ټوک دا خو ما چې ور واچوي بل یې راوکښی ورو دا خو کور والا چې ور واچوي درېیم چې راوکښی وړی دی اوف وکړي سر یې وشړی څه کور دې خراب و چې دې ته دې ور اچوئ دا خو کسه درې وړو قدرت خانه ډېر ښه کار دې وکړي پر دی موقع دې خپل افغانیت ښکاره کوي نو موږ ته یې وینو ټوله دله ولاړو یوازینی د خپل بارګزي قومي اتحاد څخه دغه کس پاتې سولو چې ځان یې نه دی کړی شیرزمان افغانه که دې خوښه یې د هغه مشرانو په حواله ډېر ښایسته کوچنی شعر په لاس راغلی دی وتی ټول ته به ډالۍ وایي چا ویل چې نه خرڅېږي پښتانه پر څنګه موقع یې لاس یې لک چا ویل چې نه خرڅېږي پښتانه چا ویل چې نه ټیټېږي پښتانه هم ټیټ سوي هم خرڅ سوي ما لیدلي چا ویل چې نه بدلېږي پښتانه راسه وګوره د سر سړی مو نسته خو یې کړه مشتي نشته راسه وګوره د سر سړی مو نسته چا ویل چې نه ختمېږي پښتانه نوی نوم د غلامۍ مو مبارک سه نوی نوم د غلامۍ مو مبارک سه چا ویل چې ازادېږي پښتانه په کوم حالت کې ازاد په کوم حالت کې ازاده یې ته پر کومه ولاړه یې موږ چیرې پرېږدو ځینو ژبه کړه بدله ځینې لاړه ځینو ژبه کړه بدله ځینې لاړه چا ویل چې نه بیریږي پښتانه ورسه وګوره د ورور په مرګ خوشحال دي خو بیا به پینټونه وله نیولي شي دوی به په هغه سټانه کې ناست شي کې کښېني در دا ځای کې ډوب شي ما او تا سرې ککړۍ سره درولي یو به د خپل خان غم اخیستی بل به د خپل خان غم اخیستی د نرانو میدان خو دا خو راسې دا کامپس راووت ټولې د روزګار دروازې بندې دي خو راسې په خلاصې ښه رامعلومېږي چې د یوې ګنټې کار دی د یوه مشر د څو ګنټو د یوې ګنټې کار وایي ځینو ژبه کړه بدله ځینې لاړه چا ویل چې نه بیریږي پښتانه ورسه وګوره د ورور په مرګ خوشحال دي چا ویل چې نه پوهېږي پښتانه زما شاعر احمد بابر څخه ځان هېر دی زما شاعر احمد بابر څخه ځان هېر دی چا ویل چې نه هېرېږي پښتانه که یې موږ په یاد وای نن به دوی هم راسره ناست